په اخر کې زه تاسو ټولو ته دا وایم چې دا یو کال تیر شو زبر دې بیان په دې اخر کې یو څو تپوسونو کوم چې دستا په دې غوګونو کې پاتې شي او د شپې په ځان له سوچ وکړ. اولنې سوال زما تاسو ټولو نه دا اول مې خپل ځان نه چې دا یو کال چې موږ تیر کو دغه کال د لاسه موږ الله ته نږدې شوي یو کولري شوي دې ځان له جواب ورکړي د شپې چې کله ځان له تاسو ټول زما ته پوښتې چې ودی یو کال کې تا دې څه کړی دي چې ته په اوس مطمئن یې چې لکه الله به دې خبر زمانه ډیر خوشاله. دریم سوال زما ته نه دادې په دې تیر شوی کال کې ته قرآن سو پیری ختم کړی سو پیری د قرآن روزه برته نه دې زه ټول کال وایم توبه د روزي باز به شروع کی رمضان نه ما دې ټول کال کې ته سو پیری قرآن ختم کړی دی. سوال زما ته نه دادې چې ستا په تیر شوي کال کې په علم کې څومره اضافه راغلی علم دې ډېر شوی دی کم شوی. سوال زما ته نه دا دی چې اوس ته په ښه حال کې یعنې اوس ته د رب العالمین بندګي ښه کوې که نه تیر شوي کال کې ښه وي که د تیر شوي کال حالات ښه و ورو وروسته حالات بد شوي نو بیا خو ډېر افسوس خبره او که ته په ترقۍ روانې نو بیا خو د خوشحالۍ خبره. سوال زما تاسو ټولو نه دا دی چې څو کسانو له الله ستاسو په لاس هدایت ورکړی دی ته پوه شو کېږي ځان څو کسانو الله هدایت ورکړی. سوال زما تاسو ټولو نه دا دی چې د امت لپاره تاسو څه چل کړی دی. الله اکبر د ډېرو جواب به داسې چې شیخ صاحب ته د امت خبرې کوي موږ خو چې د کور د چاردیوارۍ نه وځو که موږ خو د بچو غم کړی دی د ښځې غم هم کړی اول ځان او بیا جهاد دا خبره کوه بس ګرځه د دې امت لپاره دې څه کړي دي امت له دې څه فایده ورکړې ده ته به دې امت تاسو به دې امت مین یې که نه یې مین یې ټول هسې په خوله محبت دی د دې امت لپاره تا څه کړي دي په دې یو کال کې سختي راغلي دي که نه دي په مسلمانانو په دې تیر شوي کال کې چې څومره سختي راغلي دي چې مخکې به داسې کال نه یې راغلی دومره سختي راغلي دي ته د شپې ځان له جواب ورکړه چې په دې سختو کې تا څه چل کړی کم ځي ته دې پیسې لېږلي دي کم ځي ته دې کپړې لېږلي دي کم ځي ته دې خوراک لېږلی دی دا سوچ به وکړې او ځان له به جواب ورکړې. اخرنی تپوس زما ته نه دا دی چې دغه کال خو تیر شو او د دې ټول ژوند نه دي کلونه تیر شوي او آخرت ته نږدې شوی آیا په دې تیر شوي ژوند باندې تاسو راضي یې او که نه د جواب به ځانله به خپله ورکړي او دا راته زما نصیحت دی چې څه چې شوي دي هغه شوي دي رب العالمین ډېر مهربانه بادشاه دی نن یو نوی ژوند شروع کړي دا روان چې کوم کال روان دی او کوم شروع کېدو والی د دې دپاره یو نوی لایحه عمل کېدی یو نوی طریقه کېدی چې په هغې کې تاسو رب العالمین ته ښه نږدې شي ورو ستاسو په دې ژوند کې ترقي راشي نه که بیا دغه کال اخرنی حساب شي نو دومره دی چې موږ خو به څه نه څه کړي که دا زما تاسو ټولو ته نصیحت دی توبه وباسئ نوی ژوند شروع کړئ الله سبحانه وتعالی به موږ ټولو باندې رحم وکړي.